بیا د مدینې کوڅې بیا د مدینې کوڅې د ژوند لار ګرځي صحابه پکې نشته وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم نشته قریشي جانا د ژوند لار غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جانا ګرځي اصحابان پکې نشته قریشي جانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم ځانګړې شوې د حضرت آدم علیه السلام په هکله چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته د ځینو اشیاو او د ځینو څیزونو نومونه ورکړي. الله رب العزت دا هوډ وکړو چې ملائکو ته د آدم علیه السلام د خلقت په اړه هغه څه بربند کړي چې ورڅخه پټ او دا ورته وښیي هغه آدم علیه السلام چې تاسو به ویلي چې دا به په ځمکه کې وینه تویه کړي او دا به په ځمکه کې فساد خپور کړي، دا د پاملرنې او عنایت وړ دی. او الله رب العزت آدم علیه السلام ته هغه څه ورکړه چې ملائکو ته یې نه و ورکړي. نو الله رب العزت ټول نومونه آدم علیه السلام ته ورښودل. آدم علیه السلام ته د ورښودل شوو نومونو په هکله علماو بیلابیل تفسیرونه وړاندې کړي دي. ځینو دا ویلي دي چې آدم علیه السلام ته ټول نومونه ورښودل هغه د ټولو شیانو علم ورکول ول. یعنی آدم علیه السلام ته چې الله فرمایي وعلم الآدم اسماء الکلها، الله ورښودل آدم علیه السلام ته نومونه ټول. د دې نه مطلب دا دی چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو علم ورکړ. خو لاکن ځینې نورو مفسرینو لکه امام قرطبي، امام فخرالدین رازي، همدارنګه سید قطب په خپل تفسیر کې فی ظلال القرآن کې هغو هم دغې خبرې ته ترجیح ورکړې ده. او همدارنګه دا د حضرت انس رضی الله عنه یو حدیث چې نبی علیه السلام یې روایت کړی دی، هغه د خپل تایید دپاره د خپل د خبرو تایید دپاره هم دلیل نیولی چې مؤمنان به د قیامت په ورځ یو ځای سره راټولیږي او په خپل منځ کې به وایي چې زموږ شفاعت به د الله په دربار کې څوک وکړي. نو دوی به آدم علیه السلام ته راځي او ورته به وایي ته د خلکو پلار یې، په خپل لاس الله ته خلق کړی او ملائکو تا ته د تکریم سجده کړې او تا ته د ټولو شیانو نومونه یې درښودلي دي، نو ته زموږ شفاعت د الله په دربار کې وکړه. نو ځینې زموږ مفسرین لکه امام قرطبي، فخر رازي، سید قطب دا وایي چې الله رب العزت واقعا د اشیاو نومونه آدم علیه السلام ته ورکړي. آدم علیه السلام یوازې و. اوس الله رب العزت د آدم علیه السلام د تسکین او د آدم علیه السلام د انس دپاره بیبي حوا پیدا کوي. نو کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا او آدم علیه السلام په جنت کې استوګن کړه، هغه یوازې و، هغه میرمن نه لرله تر څو له هغې سره الفت ونیسي. الله رب العزت په آدم علیه السلام باندې خوب راوست. چې کله په آدم علیه السلام باندې خوب راغی، نو الله رب العزت د آدم علیه السلام د چپې پښتۍ نه یو هډوکی واخیست او په ځای یې غوښه کیښودله او بیبي حوا علیه السلام الله رب العزت د دغې چپې پښتۍ د آدم علیه السلام نه پیدا کړه. نو کله چې آدم علیه السلام د خوبه راویښ شو، په خپل سر پورې یوه ښځه ولیده. آدم علیه السلام د هغې نه وپوښتل ته څوک یې؟ هغې ورته ویلې زه ښځه. آدم علیه السلام ورته ویل د څه لپاره پیدا شوي؟ بیبي حوا ویل د دې لپاره تر څو زما په څنګ کې آرام او هوسا ژوند وکړي. د دې خبرې د اثبات لپاره حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د الله رب العزت په دې قول باندې استدلال کړی چې د سورة نساء اول آیت دی الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هغه ذات چې تاسې د یو نفس نه پیدا کړي یاستئ
او بیا د هغه نفس نه الله رب العزت د هغه زوجه پیدا کړې چې بیبي حوا ده او بیبي حوا ته ځکه بیبي حوا وایي چې دا د ژوندي شي نه پیدا شوې ده هغه هم د پښتۍ نه او د چپې پښتۍ نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په حدیثو کې فرمایلی دي چې ښځه پیدا شوې د پښتۍ نه د چپې پښتۍ نه بیا په چپو پښتیو کې د هغه برنۍ ده چې هغه په ټولو کې ډېره زیاته خوږه ده. نو رسول الله وایي که تاسو په دې باندې ډېر زیات فشار راولئ دا به ماته شي او که پرېږدئ هغه به نور هم خوږه کېږي. نو تاسې خپل ښځو سره نیک معاشرت، نیک اخلاق او نیک آداب او نیک ژوند تېروئ. اوس آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه په جنت کې ژوند کوي خو شیطان واقعا د عدو مبین هغه ظاهره او ښکاره دښمن دی د انسان دپاره چې الله رب العزت په خپل کلام کې په څو ځایونو کې د دې یاد او ذکر کړی دی. نو اوس آدم علیه السلام او بیبي حوا ته شیطان دوکه ورکوي. نو کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه په جنت کې استوګن کړه نو دوی ته اجازه ورکړه تر څو هغه نعمتونه چې په جنت کې د هغو نه ګټه واخلي او هره میوه چې هغې کې په جنت کې شته تاسې کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ. او الله د هیڅ نعمت نه دوی منع نه کړه مګر د یوې ونې له میوې نه او دوی ته دا امر کړی و چې د دې ونې ته تاسې مه نږدې کیږئ. لکه الله رب العزت په سورة اعراف په 19 آیت کې فرمایي یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. ای آدمه ته او ستا میرمن دواړه په جنت کې اوسیږئ هر چېرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي هغه تاسې وخورئ خو دغې ونې ته تاسې مه نږدې کیږئ مه ورځئ او که دې ونې ته تاسې ورغلئ نو تاسې به د جملې د ظالمانو نه وشمېرل شئ. نو د دې امر په اورېدو سره شیطان ډېر خوښ چې الله ورته ویلی چې تاسې د ټولو نعمتونو د جنت نه تاسې استفاده وکړئ مګر د یوه ونه مه خورئ د یوې میوې نه تاسې استفاده مه کوئ. نو شیطان چې د امر واورېده ډېر خوښ شو خپل وسوسه یې شروع کړه. حتی زموږ مفسرین وایي چې شیطان وسوسه د ځمکې نه شروع کړه او ځینې دا فرمایي چې شیطان ننوتل جنت ته په جهت د تکریم منول اما بغیر د تکریم ننوتل شیطان نو هلته آدم او حوا ته وسوسه شروع کړه. نو شیطان چې کله د امر واورېده ډېر خوښ شو ځکه د هغوی منع کول یې له هغې ونې څخه د خپلې اغیزې او نفوذ لپاره یوه دریڅه حساب کړه. دلته و چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا په غولولو یې پیل وکړه آدم شیطان نو آدم او بیبي حوا دې ته وهڅول چې د هغې د ونې له میوې سره چې الله د هغه نه منع کړې د هغې نه وخوري تر څو د دې عورات بربند شي. نو شیطان خپل هدف ته د رسېدلو لپاره خپله نقشه آدم او بیبي حوا ته داسې توضیح کوله لکه الله رب العزت فرمایي فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شیطان د خپل هدف دپاره چې آدم او بیبي حوا ته دوکه ورکړي دې هدف رسېدلو دپاره د خپله نقشه آدم او بیبي حوا ته داسې پیش کړي. نو الله وایي چې بیا شیطان آدم او بیبي حوا تیر ویستل تر څو چې د هغوی یعنی هغه عورتونه او د شرم ځایونه چې له یو بل څخه دوی پټ ساتل د هغوی په مخه کې هغه بربند کړي ورته. نو هغوی ته یې ویل چې ستاسې رب چې تاسې له دې ونې نه منع کړي یاستئ چې یعنې دا ونې د دې ونې میوې نه تاسې استفاده مه کوئ د دې لامل دا دی چې چېرته تاسې په رښتې یعنې ملکې نه شئ یا تاسې تل لپاره ژوند در په برخه نه شي تاسې دې دپاره منع کړي یاستئ. او شیطان آدم او بیبي حوا ته قسمونه کول چې ستاسې دپاره رښتینی خیر غوښتونکی یم. لکن آدم او بیبي حوا دواړو له یاده ایستلې وه چې شیطان د دوی دښمن دی او د دوی د ازمیښت په امتحان کې او دوی دواړه په ازمیښت او امتحان کې قرار لري. بالاخره شیطان آدم او بیبي حوا دواړه وغولول دوکه یې کړل او د هغه ممنوع شوي ونې له میوې څخه یې چې الله د هغونه منع کړي و دې دواړو وخوړل. په مجرد چې آدم علیه السلام او بیبي حوا د ونې له میوې نه وخوړل نو جامې د دوی د بدن نه لرې شوي او د آدم او د بیبي حوا د دواړو د هغه شرم ځایونه یو بل ته بربند شو لوڅ شول. نو آدم او بیبي حوا دواړو په ډېرې چټکۍ سره د ځینې ونو د پاڼو په ټولولو پیل وکړه تر څو خپل عورت پرې پټ کړي. دلته و چې دواړه په خپله ګناه باندې پوه شول او په زاریو پیل وکړه دوی ته په توبیخي خطاب سره الله رب العزت غږ وکړ چې هغه په صورت اعراف 22 او 23 آیت کې فرمایي فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة
وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله رب العزت فرمایي په دې توګه شیطان د آدم علیه السلام او د بیبي حوا په غولولو سره هغه دواړه کرار خپلې لارې ته راواړول او په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې نه خوند وڅکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی ستر مات شو، یعنې هغه جامې چې د دوی په بدن وي هغه د دوی ځان نه لرې شوې. نو چې کله د بدن نه جامې ووتلې الله رب العزت وایي چې هغوی د جنت د پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړه. هغه پاڼې به یې راخیستلې په خپل ځان پورې به یې نښلولې. په دې وخت کې چې کله د هغوی رب هغوی ته غږ وکړه وقال ربهما آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړی؟ ما درته ویلي چې تاسې به د دې ونې نه څه مه خورئ او تاسې ته مې نه وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی. نو آدم او بیبي حوا دواړه په خپل ګناه باندې پوه شول او داسې ویل چې ای زموږ ربه، ای زموږ پروردګاره، موږ پر خپل ځان باندې ظلم وکړه. اوس که ته زموږ دپاره بښنه ونه کړې او په موږ باندې خپل رحم ونه کړې نو موږ به هرومرو په دنیا کې تباه شو. آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه پوه شو چې موږ خو واقعا تېروتنه کړې. شیطان خو زموږ دپاره ښکاره دښمن و او الله موږ ته ویلي و چې تاسې به د دې ونې د میوې نه استفاده نه کوئ، خو موږ استفاده وکړه. شیطان دې ته وهڅولو او دا یې راته ویلې چې الله د دې ونې نه منع کړي یاستې دې دپاره چې تاسې ملکې نه شئ او تل لپاره تاسو ژوندي پاتې نه شئ، دې دپاره یې منع کړي یاستې. نو آدم علیه السلام بی حوا یې راځه ملکې به شو او تل لپاره به ژوندین پاتې شو، د دې ونې نه یې وخوړل. نو الله په توبیخي توګه باندې آدم علیه السلام او بیبي حوا ته ویلي چې آیا د دې ونې د خوراک نه ما تاسې نه وی منع کړي چې د دې ونې د میوې نه به استفاده نه کوئ؟ نو آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه پوه شو چې موږ خو غولیدلي یاستو. نو بیا د خپل د تزرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کوي، وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ای زما زموږ پروردګاره، موږ په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی، نو که ته زموږ دپاره بښنه ونه کړې او ته په موږ باندې رحم ونه کړې نو خامخا او هرومرو به موږ زیانکاره او تباه شو. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. د دې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو زموږ دا چا له خاطر نه پیدا چې جهان شوی، دا چا له خاطر نه پیدا چې جهان شو. انسان و په سر یې انسان شوی، انسان و په سر یې انسان شو. هغه مصطفی نبی سلطان مدینه کې اوسېږي مې ښکلی جانان مدینه کې اوسېږي مې ښکلی جانان مدینه کې دلبر مې نبي قدردان مدینه کې اوسېږي مې ښکلی جانان مدینه کې وای اوسېږي مې ښکلی جانان مدینه کې. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکمرغي ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کوئ. آدم علیه السلام او بیبي حوا چې کله الله رب العزت ته توبې ویستلې نو الله رب العزت د آدم علیه السلام توبه ومنله. لکه الله رب العزت په سورة بقرې په 30 آیت کې فرمایي فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم علیه السلام د خپل پالونکي نه د خپل پروردګار نه څو کلمې زده کړې او په هغې باندې توبه ویستله او الله رب العزت د ده توبه قبوله کړه، ځکه چې الله رب العزت لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. او هغه کلمې دا وې چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خو الله رب العزت آدم علیه السلام او بیبي حوا د جنت نه ځمکې ته راکوز او الله رب العزت بیبي حوا او آدم علیه السلام ته دا خبر ورکړی و چې ستاسو د اولادې ترمنځ به دښمني وجود لري او تاسې به په ځمکه کې موقتا استوګن وئ او د هغو له نعمتونو څخه به تاسې ګټه پورته کوئ، ځمکه به ودانوئ، خو کله چې ټاکلی وخت مو پوره شي خپل اجل ته به تاسې رسېږي. خو په دنیا کې به د الله رب العزت د دوی په خپل هدایت او لارښوونې سره لارښود کوي. لکه آدم علیه السلام چې لارښوونه کوله، څوک چې د هدایت نه پیروي وکړي هغه به هیڅکله ګناه نه کوي او نه به هم بدمرغه کیږي. لکه الله رب العزت په سورة طه 123 آیت کې فرمایي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو
فإما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. الله ورته وفرمیل تاسې دواړه له دې ځایه کوز شئ، تاسې به د یو بل دښمنان وئ. اوس یعنی بعضې به په بعض تاسې ځینې به ځینې نورو لپاره دښمنان وي. نو اوس که زما له لورې تاسې ته کوم هدایت ورسیږي، نو څوک چې زما د هدایت پیروي کوي هغه به نه بېلارې کیږي او نه به بدمرغه کیږي او نه به په بدمرغۍ کې هغه اخته کیږي. شیطان خو آدم علیه السلام او بیبي حوا ته دوکه ورکړه. د شیطان په دوکې باندې الله دواړه د جنت نه راکوز کړه. اوس په دې کې دا خبره ده چې آیا دا شیطان لکه ځینې خلک چې دا وایي چې د ملایکو استاذ دی، آیا دا شیطان د ملایکو د ډلې نه دی که دا پیری دی او جن دی؟ شیطان یعنی ابلیس د ملایکو له ډلې څخه نه دی، ځکه په دې هکله د هغه لاندې دلایل په قرآن عظیم شان کې راغلي دي او دا اثباتوي چې ابلیس د جنیاتو له ډلې نه دی، د ملایکو د ډلې نه دی. او د هغو خلکو ادعاوې ردوي چې هغوی وایي ابلیس د ملایکو له ډلې نه دی. حتی ځینې تش په نامه باندې علما هغه د ملایکو استاذ ګڼي او دا خبره په بشپړ ډول باندې ضعیفه او د منلو وړ نه ده، ځکه الله رب العزت په زغره ویلي دي هغه د جنیاتو له ډلې نه دی. وروسته به تاسې ته راشي. او بل دا که چیرې شیطان د فرښتو له ډلې نه وای، یعنی جني نه وای، هیڅکله هغه د الله د امر نه سرغړونه نه کوله، ځکه فرښتې هیڅکله د الله له فرمان څخه سرغړاوی نه کوي. په دې هکله الله رب العزت شاهدي ورکړې ده. آیا د الله رب العزت د شاهدي نه پورته بله شاهدي شته؟ لکه په سورة تحریم په 6 آیت کې فرمایي لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرښتې او ملایکې هیڅکله د الله له حکم نه سرغړاوی نه کوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي. نو که شیطان د ملایکو د جملې نه وای، نو آیا هغه به د الله رب العزت د امر نه بیا سرغړاوی کړی وای؟ هیڅکله نه. د هغه توجیحات دي چې سید قطب شهید په خپل تفسیر ظلال القرآن کې، همدارنګه وهب زحیلي په تفسیر المنیر کې او ځینې زموږ نورو مفسرینو ذکر کوي. او بل دا چې الله رب العزت ملائکې د نور څخه پیدا کړي دي او ابلیس الله رب العزت د اور نه پیدا کړی دی، ځکه شیطان د خپل د خلقت په هکله باندې فرمایي په سورة الصاد په 6 آیت کې انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین. ای الله زه د آدم نه غوره یم ځکه زه تا د اور نه پیدا کړی یم او آدم دې د خټې او د خاورې نه پیدا کړی. نو که چیرې د فرښتو د ډلې نه وای، یعنې شیطان د فرښتې له ډوله نه وای، نو حتما به ویل چې زه دې هم له نور څخه پیدا کړی او آدم دې د خاورې نه پیدا کړی. همدارنګه یو صحیح حدیث دی چې مسلم د حضرت عایشې رضی الله عنها نه روایت کړی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې فرښتې له نور څخه پیدا شوي دي او جنیات له اور څخه پیدا شوي دي او آدم علیه السلام د هغه څه نه پیدا شوی دی چې تاسې ته بیان شوي دي چې هغه. همدارنګه د سورة کهف 50 آیات په دې باندې صریح دلالت لري چې شیطان جن دی، د جن د نسل نه دی، د ملایکو د جملې نه دی. لکه په 50 آیت کې فرمایي ففسق عن امر وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. کله چې موږ فرښتو ته وویل چې تاسې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو هغوی آدم علیه السلام ته د تعظیم سجده وکړه، خو ابلیس سجده ونه کړه او دا د الله په علم کې د پیریانو څخه و او د الله رب العزت د امر نه دې سرغړونه وکړه. او د قرآن عظیم الشان د صریح نص په وړاندې تاییدونه صحیح چې کله موږ استثناوې راوړو یا ځینې داسې توجیحات وکړو ګواکې چې ابلیس د ملایکو له ډلې نه دی یا د ملایکو یوه ډله جن نومېږي چې هغه د دوزخ ساتونکي دي او ابلیس د هغو مشر دی او داسې نورې خبرې. دا خبرې هیڅ یوې قوي او صحیح نه ده او دا د منلو وړ هم نه. اوس په دې مسلې ته راشو چې آیا آدم علیه السلام نبي و یا رسول؟ د الله رب العزت کلام د آدم علیه السلام په نبوت باندې تصریح نه لري، یعنې زغر دا تصریح د الله په کلام کې نشته، لکه څرنګه چې د نورو انبیاو په نبوت او رسالت باندې هلته تصریح شوي، لکه د ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لکن هغه یې بله واسطه مخاطب کړې ده او په دې خطابونو کې هغه ته اوامر او نواهي کړي دي، ځینې شیان یې ورته حلال او ځینې ورته حرام کړي دي، بغیر له دې نه چې آدم علیه السلام ته کوم رسول او ملائکه ورولېږي او دا چارې ټولې د نبوت معنا رسوي. پس له دې وجې نه موږ ویلی شو چې آدم علیه السلام نبي و، خو د رسالت یعنې رسولوالي په هکله یې اختلاف دی. خو قوي خبره په دې هکله دا ده چې آدم علیه السلام نبي و نه رسول. او دا خبره د هغه حدیث شریف د شفاعت په هکله دي چې مسلم ابو هریره روایت کړی دی او د دې خبرې تایید هم کوي چې آدم علیه
السلام نبي دی رسول نه دی چې خلک به د قیامت په ورځ نوح علیه السلام ته ورځي او ورته به وایي چې ته د الله لومړنی رسول د ځمکې پر مخ یې پس که چیرې آدم علیه السلام رسول وای نو بیا یې د آدم علیه السلام نوم نو دا خبره معلومه شوه چې آدم علیه السلام نبي دی رسول نه دی ځکه د دو نورو انبیا علیهم السلام په رسالت باندې د الله رب العزت کلام ظهر د تصریح کړي خو د آدم علیه السلام پر رسالت و نبوت یې خو لاکن الله رب العزت ځینې شیونه آدم علیه السلام ته حلال او ځینې ورته حرام ګرځولي بغیر د دې چې آدم علیه السلام ته څوک ورواستوي نو دا ټولې د نبوت معناوې لري نو آدم علیه السلام نبي دی او دا زموږ فقهاو او مفسرینو په دې باندې تصریح کړې ده انشاءالله په بلې خپرونه کې به په دې باندې وغږیږو چې هغه جنت چې آدم او حوا پکې ول آیا هغه جنت په دنیا کې او په آخرت کې او ځینې عبرتونه چې په دې قصه کې دي انشاءالله هغه به تاسو ته هم بیان کړی شي نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونه پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک اللهم خو شیطان واقعا د عدو مبین هغه ظاهره او ښکاره دښمن دی د انسان دپاره چې الله رب العزت په خپل کلام کې په څو ځایونو کې د دې یاد او ذکر کړی دی نو اوس آدم علیه السلام او بیبي حوا ته شیطان دوکه ورکوي نو کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه په جنت کې استوګن کړه نو دوی ته اجازه ورکړه تر څو هغه نعمتونه چې په جنت کې د هغو نه ګټه واخلي او هره میوه چې هغې کې په جنت کې شته تاسې کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ او الله د هیڅ نعمت نه دوی منع نه کړه مګر د یوې ونې له میوې نه او دوی ته دا امر کړی و چې د دې ونې ته تاسې مه نږدې کیږئ لکه الله رب العزت په صورت اعراف په 19 آیت کې فرمایي یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین ای آدمه ته او ستا میرمن دواړه په جنت کې اوسیږئ هر چېرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي هغه تاسې وخورئ خو دغې ونې ته تاسې مه نږدې کیږئ مه ورځئ او که دې ونې ته تاسې ورغلئ نو تاسې به د جملې د ظالمانو نه وشمېرل شئ نو د دې امر په اورېدو سره شیطان ډېر خوښ چې الله ورته ویلی چې تاسې د ټولو نعمتونو د جنت نه تاسې استفاده وکړئ مګر د یوه ونه مه خورئ د یوې میوې نه تاسې استفاده مه کوئ نو شیطان چې د امر واورېده ډېر خوښ چې خپل وسوسه یې شروع کړه حتی زموږ مفسرین وایي چې شیطان وسوسه د ځمکې نه شروع کړه او ځینې دا فرمایي چې شیطان ننوتل جنت ته په جهت د تکریم منول اما بغیر د تکریم ننوتل شیطان نو هلته آدم او حوا ته وسوسه شروع کړه نو شیطان چې کله د امر واورېده ډېر خوښ شو ځکه د هغوی منع کول یې له هغې ونې څخه د خپلې اغیزې او نفوذ لپاره یوه دریڅه حساب کړه دلته و چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا په غولولو یې پیل وکړه شیطان نو آدم او بیبي حوا دې ته وهڅول چې د هغې د ونې له میوې سره چې الله د هغه نه منع کړې د هغې نه وخوري تر څو د دې عورت بربند شي نو شیطان خپل هدف ته د رسېدلو لپاره خپله نقشه آدم او بیبي حوا ته داسې توضیح کوله لکه الله رب العزت فرمایي فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نو شیطان د خپل هدف دپاره چې آدم او بیبي حوا ته دوکه ورکړي دې هدف رسېدلو دپاره د خپله نقشه آدم او بیبي حوا ته داسې پیش کړي نو الله وایي چې بیا شیطان آدم او بیبي حوا تیر ویستل تر څو چې د هغوی یعنی هغه عورتونه او د شرم ځایونه چې له یو بل څخه دوی پټ ساتل د هغوی په مخه کې هغه بربند کړي ورته نو هغوی ته یې ویل چې ستاسې رب چې تاسې له دې ونې نه منع کړي یاستئ چې یعنې دا ونې د دې ونې میوې نه تاسې استفاده مه کوئ د دې لامل دا دی چې چېرته تاسې په رښتې یعنې ملکې نه شئ یا تاسې تل لپاره ژوند در په برخه نه شي تاسې دې دپاره منع کړي یاستئ او شیطان آدم او بیبي حوا ته قسمونه کول چې ستاسې دپاره ریښتینی خیر غوښتونکی یم لاکن آدم او بیبي حوا دواړو له یاده ایستلې وه چې شیطان د دوی دښمن دی او د دوی د ازمیښت په امتحان کې او دوی دواړه په ازمیښت او امتحان کې قرار لري بالاخره شیطان آدم او بیبي حوا دواړه وغولول دوکه یې کړل او د هغه ممنوع شوي ونې له میوې څخه یې چې الله د هغونه منع کړي و دې دواړو وخوړل په مجرد چې آدم علیه السلام او بیبي حوا د ونې له میوې نه وخوړل نو جامې د دوی د بدن نه لرې شي او د آدم او د بیبي حوا
د دواړو د هغه شرم ځایونه یو بل ته بربند شو، لوڅ شو. نو آدم او بیبي حوا دواړو په ډېرې چټکۍ سره د ځینې ونو د پاڼو په ټولولو پیل وکړه تر څو خپل عورت پرې پټ کړي. دلته و چې دواړه په خپله ګناه باندې پوه شول او په زاریو پیل وکړه. دوی ته په توبیخي خطاب سره الله رب العزت غږ وکړ چې هغه په صورت اعراف 22 او 23 آیت کې فرمایي فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله رب العزت فرمایي په دې توګه شیطان د آدم علیه السلام او د بیبي حوا په غولولو سره هغه دواړه کرار خپلې لارې ته راواړول او په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې نه خوند وڅکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی ستر مات شو، یعنې هغه جامې چې د دوی په بدن وي هغه د دوی ځان نه لرې شوې. نو چې کله د بدن نه جامې ووتلې الله رب العزت وایي چې هغوی د جنت د پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړه. هغه پاڼې به یې راخیستلې په خپل ځان پورې به یې نښلولې. په دې وخت کې چې کله د هغوی رب هغوی ته غږ وکړه وقال ربهما آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړی؟ ما درته ویلي چې تاسې به د دې ونې نه څه مه خورئ او تاسې ته مې نه وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی. نو آدم او بیبي حوا دواړه په خپل ګناه باندې پوه شول او داسې ویل چې ای زموږ ربه، ای زموږ پروردګاره، موږ پر خپل ځان باندې ظلم وکړه. اوس که ته زموږ دپاره بښنه ونه کړې او په موږ باندې خپل رحم ونه کړې نو موږ به هرومرو په دنیا کې تباه شو. آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه پوه شو چې موږ خو واقعا تېروتنه کړې. شیطان خو زموږ دپاره ښکاره دښمن و او الله موږ ته ویلي و چې تاسې به د دې ونې د میوې نه استفاده نه کوئ، خو موږ استفاده وکړه. شیطان دې ته وهڅولو او دا یې راته ویلې چې الله د دې ونې نه منع کړي یاستې دې دپاره چې تاسې ملکې نه شئ او تل لپاره تاسو ژوندي پاتې نه شئ، دې دپاره یې منع کړي یاستې. نو آدم علیه السلام بی حوا یې راځه ملکې به شو او تل لپاره به ژوندي پاتې شو، د دې ونې نه یې وخوړل. نو الله په توبیخي توګه باندې آدم علیه السلام او بیبي حوا ته ویلي چې آیا د دې ونې د خوراک نه ما تاسې نه وی منع کړي چې د دې ونې د میوې نه به استفاده نه کوئ؟ نو آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه پوه شو چې موږ خو غولېدلي یاستو. نو بیا د خپل د تزرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کوي، وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ای زما پروردګار، زموږ پروردګاره، موږ په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی، نو که ته زموږ دپاره بښنه ونه کړې او ته په موږ باندې رحم ونه کړې نو خامخا او هرومرو به موږ زیانکاره او تباه شو. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. د دې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو زموږ مدینه کې دا چا له خاطر نه پیدا چې جهان شوی، دا چا له خاطر نه پیدا چې جهان شو. انسان و په سر یې انسان شوی، انسان و په سر یې انسان شو. هغه مصطفی نبی سلطان مدینه کې اوسېږي مې ښکلی جانان، مدینه کې اوسېږي مې ښکلی جانان، مدینه کې دلبر مې نبي قدردان، مدینه کې اوسېږي مې ښکلی جانان، مدینه کې وای اوسېږي مې ښکلی جانان، مدینه کې. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکمرغي ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کوئ. آدم علیه السلام او بیبي حوا چې کله الله رب العزت ته توبې ویستلې نو الله رب العزت د آدم علیه السلام توبه ومنله. لکه الله رب العزت په سورة بقرې 30 آیت کې فرمایي فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم علیه السلام له خپل پالونکي نه د خپل پروردګار نه څو کلمې زده کړې او په هغې باندې توبه ویستله او الله رب العزت د بیا د مدینې کوڅې، بیا د مدینې کوڅې د ژوند لار ګرځي صحابه پکې نشته. وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم.
نشته قریشي جانا د ژوند لار غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جانا ګرځي اصحابان پکې نشته قریشي جانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم ځانګړې شوې د حضرت آدم علیه السلام په هکله چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته د ځینو اشیاو او د ځینو څیزونو نومونه ورکړي. الله رب العزت دا هوډ وکړو چې ملائکو ته د آدم علیه السلام د خلقت په اړه هغه څه بربند کړي چې ورڅخه پټ او دا ورته وښیي هغه آدم علیه السلام چې تاسو به ویلي چې دا به په ځمکه کې وینه تویه کړي او دا به په ځمکه کې فساد خپور کړي، دا د پاملرنې او عنایت وړ دی. او الله رب العزت آدم علیه السلام ته هغه څه ورکړه چې ملائکو ته یې نه ورکړي. نو الله رب العزت ټول نومونه آدم علیه السلام ته ورښودل. آدم علیه السلام ته د ورښودل شوو نومونو په هکله علماو بیلابیل تفسیرونه وړاندې کړي دي. ځینو دا ویلي دي چې آدم علیه السلام ته ټول نومونه ورښودل هغه د ټولو شیانو علم ورکول ول. یعنی آدم علیه السلام ته چې الله فرمایي وعلم الآدم اسماء الکلها، الله ورښودل آدم علیه السلام ته نومونه ټول. د دې نه مطلب دا دی چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو علم ورکړ. خو لاکن ځینو نورو مفسرینو لکه امام قرطبي، امام فخرالدین رازي، همدارنګه سید قطب په خپل تفسیر کې فی ظلال القرآن کې هغو هم دغې خبرې ته ترجیح ورکړې ده. او همدارنګه دا د حضرت انس رضی الله عنه یو حدیث چې نبی علیه السلام یې روایت کړی دی، هغه د خپل تایید دپاره د خپل د خبرو تایید دپاره هم دلیل نیولی چې مؤمنان به د قیامت په ورځ یو ځای سره راټولیږي او په خپل منځ کې به وایي چې زموږ شفاعت به د الله په دربار کې څوک وکړي. نو دوی به آدم علیه السلام ته راځي او ورته به وایي ته د خلکو پلار یې، په خپل لاس الله ته خلق کړی او ملائکو تا ته د تکریم سجده کړې او تا ته د ټولو شیانو نومونه یې درښودلي دي، نو ته زموږ شفاعت د الله په دربار کې وکړه. نو ځینې زموږ مفسرین لکه امام قرطبي، فخر رازي، سید قطب دا وایي چې الله رب العزت واقعا د اشیاو نومونه آدم علیه السلام ته ورکړي. آدم علیه السلام یوازې و. اوس الله رب العزت د آدم علیه السلام د تسکین او د آدم علیه السلام د انس دپاره بیبي حوا پیدا کوي. نو کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا او آدم علیه السلام په جنت کې استوګن کړه، هغه یوازې و، هغه میرمن نه لرله تر څو له هغې سره الفت ونیسي. الله رب العزت په آدم علیه السلام باندې خوب راوست. چې کله په آدم علیه السلام باندې خوب راغی، نو الله رب العزت د آدم علیه السلام د چپې پښتۍ نه یو هډوکی واخیست او په ځای یې غوښه کیښودله او بیبي حوا علیه السلام الله رب العزت د دغې چپې پښتۍ د آدم علیه السلام نه پیدا کړه. نو کله چې آدم علیه السلام د خوبه راویښ شو، په خپل سر پورې یوه ښځه ولیده. آدم علیه السلام د هغې نه وپوښتل ته څوک یې؟ هغې ورته ویلې زه ښځه. آدم علیه السلام ورته ویل د څه لپاره پیدا شوي؟ بیبي حوا ویل د دې لپاره تر څو زما په څنګ کې آرام او هوسا ژوند وکړي. د دې خبرې د اثبات لپاره حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د الله رب العزت په دې قول باندې استدلال کړی چې د سورة نساء اول آیت دی الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هغه ذات چې تاسې د یو نفس نه پیدا کړي یاستئ او بیا د هغه نفس نه الله رب العزت د هغه زوجه پیدا کړې چې بیبي حوا ده. او بیبي حوا ته ځکه بیبي حوا وایي چې دا د ژوندي شي نه پیدا شوې ده، هغه هم د پښتۍ نه او د چپې پښتۍ نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په حدیثو کې فرمایلی دي چې ښځه پیدا شوې د پښتۍ نه، د چپې پښتۍ نه. بیا په چپو پښتیو کې د هغه برنۍ ده چې هغه په ټولو کې ډېره زیاته کږه ده. نو رسول الله وایي که تاسو په دې باندې ډېر زیات فشار راولئ دا به ماته شي او که پرېږدئ هغه به نور هم کږه کېږي.
نو تاسې خپل ښځو سره نیک معاشرت، نیک اخلاق او نیک آداب او نیک ژوند تېروئ. اوس آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه په جنت کې ژوند کوي.